یو څو مشورې در واخلئ ډېرې په زړه پورې دي. اول د کرایه په کور کې ځان ډېر مه ستړی کوئ، ځکه بې له دې چې کرایه در باندې جګه کړي بله کومه ګټه درته نه کوي. دوهم چې د موبایل شمېره یې په میاشت کې یو ځل تبدیلوله پوه شئ چې نور ترېنه ځان راغونډوئ. دریم چې کومې جلکۍ پسې مو مرکه لاړئ او ومولیدل چې پلار یې غلی او مور یې غږیږي نور ترېنه په عزت راپاڅېږئ. څلورم چې د واده په سهار چا درته وویل چې د ښځې تر ښایست اخلاق ډېر مهم دي، یوازې سر ورته وخوځوئ، دا بدبخته زوی نور مه چیړئ. پنځم چې شاګرد د استاد د پوښتنې نه وروسته خپل څټ وګرو، نور وخت پرې مه ضایع کوئ او ترېنه تېرېږئ. شپږم چې تخلص او لباس یې د عمر او حیثیت سره نه برابر، نور یې عقل مه تول کوئ. اووم چې له ځان نه ښکته کس لکه میرمن او یا ګارنیسون سره زیاتی وکړ، نور یې نوم په خوله مه اخلئ. اتم چې یو څوک د خپلې مور نه وي خوشحاله او د هغې احسان نه مني، نور یې رنګ ورکوئ، ځکه چې زما او ستا د ټول عمر احسان د هغې د یوې ورځې احسان ته نه رسیږي. نهم د هرې ډلې ټپلې ملاتړی د هیچ چا ملاتړی نه وي، فلهذا د داسې کس په دوستۍ او دښمنۍ هیڅکله مه غولېږئ.